د اسلامي امارت مشرتابه اعلی قدر شیخ امیرالمؤمنین هبت الله اخونزاده حفظه الله د ځانګړي فرمان له مخې د هیواد بیلابیلو ولایتونو په 250 دیني مرکزونو کې د قرآن کریم د ژباړې او تفسیر لړۍ پای ته ورسېده. د خوست په زاړه نظامي میدان کې له تېرو 2 میاشتو راهیسې په دې روزنیزه دوره کې نږدې 300 علمای کرامو، طلباو او مجاهدینو ګډون کړی و چې د ختم مراسمو کې د امنیه قماندانۍ، لیوا او یو شمېر ریاستونو مسؤلینو برخه اخیستې وه. ویناوالو په خپلو خبرو کې دیني علوم تر نورو علومو وړاندې ډیر اړین وبلل او زیاتوله یې قرآن کریم یو مهم امانت دی چې د علم حاصلونکی یې باید په خپل ژوند کې د زده کړې ترڅنګ عملي هم کړي. همداشانې پر عالمانو غږ وکړ چې دیني علم دی د دنیوي منصب خپلولو لپاره نه کاروي. د دوی په خبره تیر کې دلته له قرآن کریم سره د مینې، نږدېوالي او زده کړې له امله خلک په پټو سترګو راوړل کېدل او بېګناه به د زندان تورو تنبو شاته بندیانېدل. خو د شکر ځای دی چې د یرغلګرو خوندي پټنځایونه او زندانونه دا مهال په مدرسو او نورو زده کړیزو مرکزونو بدل شوي دي. د خوست د زاړه نظامي میدان د ځواکونو قماندان ملا حمدالله سرحدي چې خپله د یادې دورې شاګرد پاتې شوی وایي د امیرالمؤمنین شیخ صاحب په امر سره په ټول افغانستان کې تقریبا په 200 شاوخوا نظامي مراکزو کې د قرآن شریف ترجمې شروع وې د نن نه 2 میاشتې مخکې. نن یې اخري ورځ وه، اختتامي ورځ وه. تقریبا د 2 میاشتې کې دلته 100 نه تر 300 پورې تعداد مجاهدین، علما، طلبا دلته موجود وو. د اوله ورځ نه تر نن تر اختتامه پورې ډېر څه الحمدلله تر دا کړو، ډېرې لاسته راوړنې ترلره د ترجمې نه د تفسیر ختم نه. ورپسې د شیخ شیر محمد حنفي له لوري د تفسیر او ترجمې وروستی برخه قرائت او وژباړل شوه. بیا نږدې 300 فارغینو ته د فضیلت لونګۍ ورپسر شوې او مراسم په هیواد کې د سرتاسري امنیت د لا ټینګښت او د اسلامي نظام د بقا په دعا پای ته ورسېدل.